د کرونا ناروغي د مخنیوي په موخه د لغمان ارشاد حج اوقافو په ریاست کې د استغفار او دعاګانو ونې په مناسبت غونډه ترسره شوه. یاده نسته چې د غبرګولي په 28مه نیټه د ارشاد حج اوقافو ریاست په مسجد کې ترسره شوه. د لسګونو دیني علما کرامو سربیره مرستیال والی الحاج شهزاده مظلوم یار د ولایتي شورا منشي حاجي ظاهر حسین خیل د ارشاد حج اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي هم پکې برخه اخیستې وه. لومړی د دیني عالمانو په استازولي قاري شریف الله نظري وینا وکړه. ویل چې د حج اوقافو د وزارت دغه کړنه د ستایلو ده او دوی به د استغفار او دعاګانو دغه ونې په بیلابیلو مسجدونو کې ولمانځي او همداراز د کرونا ناروغۍ په اړه هغه پیغام چې د اسلام مقدس دین یې په اړه لارښوونه کوي ولسونو ته ورسوي. د لغمان د ارشاد حج اوقافو رئیس نجیب الله هاشمي په خپلو خبرو کې د خپل اړوند وزارت د اعلامیې د څرنګوالي په اړه رڼا واچوله او زیاته کړه. د دیني عالمانو رول، اغیزه او مسؤلیت ډیر ستر دی. په همدې موخه باید دیني عالمان د منابرو له لارې د کرونا د وقایې د اسلام مقدس دین او د خپل هیواد په وړاندې خپله دنده ترسره کړي. د لغمان مرستیال والی الحاج شهزاده مظلوم یار په خپلو خبرو کې د دیني عالمانو د رسالت په باب وینا وکړه. ویل چې د کرونا ناروغۍ او په هیواد کې د هر ډول مشکلاتو په وړاندې دیني عالمانو نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کړي دي او همدا علما کرام دي چې ټولنه سمې لارې ته رهنمایي کوي. همداراز په دې غونډه کې د ولایتي شورا منشي حاجي ظاهر حسین خیل هم د موضوع په اړه وینا وکړه. د غونډې په وروستۍ برخه کې د مسجدونو خطیبانو ته د کرونا ویروس د وقایې تبلیغاتي پاڼې او په یاده برخه کې د ارشاد حج اوقافو وزارت څخه راغلې اعلامیه چې د استغفار او دعاګانو په مناسبت ترتیب شوې وویشل شوه.